السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته فیسبوک یو نوی اپشن زیات کړی دی. د دې په باره کې معلومات درکوم. دا اپشن چې کوم دی زما خو پخپله ډېر زیات خوښ شو، نو تاسو ته هم درښیم چې دا کم اپشن دی، څنګه کار کوي، څنګه به تاسو په خپل موبایل کې رافایده کوئ. تر ټولو اول خو ګورئ د موبایل سکرین ته اوس ښکاري. د موبایل سکرین کې دلته کې نیویګیشن بار یې دې ته وایي. په دې نیویګیشن بار د دې نیویګیشن بار ټول سیټینګ در پېژنم. ویډیو به ما سره تر اخره ګورئ. کله ویډیو څخه مو څه زده کړل نو ملګرو سره حتما شیر کړئ، لایک یې کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ. نو دلته کې ګورئ مونږ ورځو په موبایل کې د نیویګیشن بار کې په دې نوي اپشن باندې کلیک کوو. دا کېدای شي ستاسو په موبایل کې هم زیات شوی وي، که نه وي زیات شوی نو دا طریقه هم در زده کوم چې دا به تاسو څنګه زیاتوئ. ګورئ دوستانو دلته کې کله چې په دې باندې کلیک تاسو وکړئ، آل کې به تاسو ته ټول پوسټونه راځي. هغه که د ګروپ وي، که تاسو سره پیجونه فرینډ وي، که تاسو سره ملګري وي، دغه شان ټول د هغې هغه چې کوم دی پوسټونه چې کوم دی تاسو ته به راځي. په دې نیویګیشن بار په دې نوي اپشن کې دوهم اپشن دی دا یو. دلته کې تاسو ته په موبایل سکرین کې ښکاري. که په دې ځای باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو ته د هغه پیجو هغه راشي کم چې تاسو یعنې زه تاسو ته درښیم د هغه پیجو پوسټونه به تاسو ته راځي. زه تاسو ته درښیم که دلته کې زموږ خپل پیج ته لاړ شو، دلته کې په لایک باندې کلیک وکړو، دلته کې د فالو یا په فالو بټن یا په داسې پیجو کې په لایک بټن باندې کلیک وي نو دلته کې یو ډیفولټ وي، یو ګورئ د کم چې ما سلیکټ کړی دی دا اپشن وي، یو انفلا وي. نو ډیفولټ نه د بل کم اپشن چې دی زموږ پیج کې دغه اپشن باندې در سره کلیک وکړئ نو دا هغه پیجونه وي چې کم پیجونه ستاسو زیات خوښیږي نو ستاسو فارویډ کوئ ځان ته دې اپشن باندې. نو د هغې پیجو والا ټول پوسټونه به تاسو ته راځي، یا هغه کسان چې تاسو د فالو په ځای په دې بټن باندې کلیک کړی وي پکې نو هغه کسان به راځي. بل اپشن دی د فرینډو. د فرینډز تاسو سره کم ملګري چې وي په ایډی کې د هغو پوسټونه به تاسو ته راځي. بل چې کوم دی د ګروپ دی، ګورئ په ګروپ باندې چې کلیک وکړئ بیا به تاسو ته صرف د ګروپ پوسټونه راځي. دلته کې دوستانو بل چې کوم دی د پیج دی. پیج کې به تاسو څومره پیجونه چې تاسو سره در سره وي بیا به صرف د پیجو والا پوسټونه تاسو ته راځي. دا ډېر زبردست اپشن دی. ګورئ په فیسبوک آیډي کې تاسو سره فرینډ وي، ګروپونه وي، بیکاره پوسټونه تاسو سره روان وي نو که چېرته تاسو دا اپشن کې صرف د فرینډ پوسټونه کتل غواړئ یا تاسو کم پیجونه چې فالو په ځي هغه کم اپشن چې ما تاسو ته درښودو دغه کار مو ورسره کړی وي دې بټن والا نو تاسو ته به د خاص پیجونو پوسټونه بیا تاسو ته راځي. دغه شان ګروپ او پیجو. اوس ورځو دغه اپشن چې کوم دی دا نیویګیشن بار. دلته کې ګورئ په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. تر ټولو اول خو ګورئ دا اپشن چې کوم دی په دې نیویګیشن بار کې دا به تاسو څنګه زیاتوئ. د دې لپاره به تاسو پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې به فیسبوک دوستانو په سرچ کې ولیکئ. دلته کې زه فیسبوک لیکم، فیسبوک مې ولیکلو، سرچ مې کړو. د دې سرچ کولو وروسته ګورئ زما فیسبوک چې کوم دی دا اپډیټ دی. که چېرته تاسو ته د اوپن بټن په ځای اپډیټ بټن درکوي نو په اپډیټ بټن باندې کلیک وکړئ. دا فیسبوک مو چې کوم دی نوی کړئ. هغې وروسته دوستانو دلته کې سیټینګ اپشن ته راشئ، بیا په سیټینګ بټن باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ بټن باندې کلیک کولو وروسته به دلته کې تاسو لاندې وګورئ نیویګیشن بار. بیا به دوستانو دلته کې تاسو په پروفایل سیټینګ باندې کلیک وکړئ. پروفایل سیټینګ کې به دوستانو دلته کې تاسو نیویګیشن بار سیټینګ چې کوم دی هغه بالکل لاندې به راشئ. تاسو ته به نیویګیشن بار لیکلی وي نو په نیویګیشن بار کسټمایز بټن باندې کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته د نیویګیشن بار ټول بټنې راشي. دې ځای کې ګورئ دوستانو ما چې کوم د فیډز نوی اپشن فیسبوک چې کوم زیات کړی دی دا پین کړی دی نو تاسو به هم همدغه اپشن پکې وګورئ. بیا به په دې خوا کې دغه شان ایټو وي لکه د ویډیو واچ چې ورسره لیکلی دی. په دې ایټو بټن باندې به کلیک وکړئ، په پین باندې به کلیک وکړئ نو کوم ټیپ چې تاسو غواړئ موږ ته هلته کې شو شي په نیویګیشن بار باندې نو دلته کې هغه تاسو ټول چې کوم دی سلیکټ کولی شئ لکه د فرینډ ریکویسټو، ګروپو، پروفایلو، ګیمینګ، پیجو. دغه ټول تاسو پین کولی شئ. هغې وروسته چې تاسو په خپل فیسبوک آیډۍ کې هوم ته راشئ، سرچ کړئ نو تاسو ته به هغه اپشن چې کوم دی یو څه نه څه ټایم وروسته هغه ویډیو اپشن چې کوم موږ پین کړی و
ورسره دغه نیویګیشن نه د کم فیرز اپشن چې کم دی د نوې چې اوس فیسبوک زیات کړی دی دا به ستاسو په فیسبوک کې بیرته رافیدا شي. نو دوستانو ستاسو څخه هیله کېږي دلته کې ګورئ زموږ ته ویډیو بټنو همدغه شان د فیرز اپشن رافیدا شو. نو ستاسو دوستانو ستاسو څخه هیله کېږي د ویډیو حتما ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ. را روانه ویډیو موږ د چی شي په باره کې جوړه کړو، نو ویډیو ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.